ملګرو څنګه چې تاسو د دې کهاني په اوله برخه کې وکتل چې روکي د جیل اهم مالکانو له شکست ورکړي او دا ظالمان د مرګ تختې ته ورسوي، خو د دې باوجود روکي او د هغه ملګري ازادي بیا هم ونه مومي. اوس په دې پارت کې به موږ وګورو چې روکي د جیل اهم او آخري مالک له شکست ورکړي او په ډېرې بې دردۍ سره یې وژني او په اخره کې دوی د جیل دیوال مات کړي او ټول ازادي بیا مومي. نو دوستانو کچری تاسو د دې کهاني اوله برخه نه وی کتلی نو دغه لازمي وګورئ. د دې د کتلو نه بغیر به تاسو په دې دویم پارت پوه نه شئ. دینه مخکې چې موږ مخکې کهاني شروع کړو دا ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې ویډیوګانو موږ ډېر زیات مهنت کوو. د ټیم ضایع کولو معذرت غواړم. راځئ چې شروع کړو د دې کهاني دویمه او آخري برخه. نو دوی چې څنګه وګوري چې د دوی ملګری انډریو خوس مړ شوی دی نو دوی د سایکلاپس خلاف چغې وهل شروع کړي او دوی چې څنګه په سایکلاپس ورټول شي نو په دې کې د دویم بلاک کیپټن راشي او د دوی نه د یو قیدي سر په زوردار ګزار سره ووهي او دغه قیدي په ډېر بې رحم مرګ باندې مړ شي. دوی چې کله دا وویني نو ټول د یاري د لاسه د روکي شاته د پټېدو کوشش کوي او دوی غواړي چې روکي د کاته هم ختمه کړي، خو روکي دوی ته ووایي چې بس زه نور د دوی سره مقابله کول نه غواړم ځکه چې زما د لاس ډېر قیدیان په ډېرې بې رحمۍ سره مړه کړی شو. دینه پس روکي د انډریو لاش اوچت کړي او د دغه ځای نه روان شي. بله ورځ موږ وینو چې د روکي سره یو بل قیدي ناست وي او روکي محسوس کړی وي چې دا قیدي د ډېرو ورځو راسي غلی دی او هیڅ هم نه وایي. نو دینه پس روکي ته پته ولګي چې دې ظالمانو د ده نه ژبه کټ کړې وي. نو روکي په دې ډېر زیات خفه شي خو دلته روکي دا هر څه برداشت کړي او په مخ خوشحالي راولي او دته یو باجه کیفټ کړي. دینه پس دغه بل هلک ډېر زیات خوشحاله شي او په بدله کې روکي له د اپیمو پاڼې ورکړي. د دې پاڼو کمال دا وي چې په دې سره خلک د ټیم پاس کولو دپاره شپېلې وهلی شي. روکي ډېر حیران شي او د ده نه تپوس وکړي چې دا ستا سره چرته وو، دا کرل خو غیر قانوني دي. دینه پس دغه هلک روکي په هر څه پوهه کړي چې د دې جیل غیر چاپېره د اپیمو بوټي کرلی شوي دي او د دې جیل مالکان د اپیمو کاروبار هم کوي. دغلته موږ څه ووینو چې د دوی شاته د جیل یو اهم کس وونګ پټ شوی وي او د اپیمو ټول باغونه د وونګ په کنټرول کې وي. نو دی د دوی ټول بحث واوري او پوه شي چې روکي خو اوس د هر څه نه خبر شو نو دا د دوی دپاره نوره خطره هم جوړه شي. بله ورځ موږ څه وینو چې وانګ هم هغه چاړه هلک راګیر کړی وي او دته وایي چې دا تا غټ جرم وکړو، تا ولې روکي د دې هر څه نه خبر کړو، اوس به تا ته د دې سزا میلاویږي. دینه بس کیپټن او وانګ دغه هلک هم وژني او د دې لاش د کچري په شان یو ډیران ته لړګي. نو دلته موږ وینو چې قیدیان خبر شوي وي او د هغه هلک د لاش خواته راغونډ شوي وي. لږ ساعت پس روکي هم دغلته راشي او روکي چې کله د لاش خواته خپله بانسري بیا مومي نو دی پوه شي چې دا خو د ایلن لاش دی. نو دلته روکي د حد نه زیات غوسه شي او د یو بې قصور مرګ برداشت نه کړي او اوس روکي دا عزم وکړي چې دا ځل خو به هیڅوک هم نه پرېږدم. یو څو ورځې پس د فایر الارم په وجه په ټول جیل کې غوغا جوړه شي. دوی څه ویني چې روکي د افیمو ټول باغ ته اور لګولی وي. نو وانګ چې کله د خپل کلونو مهنت په داسې لمبو کې وویني نو د هغه غوسه د اسمان سره خبرې کوي. وانګ بغیر د صبر کولو نه په روکي لګاتار مضبوط ګزارونه شروع کړي او روکي ډېر زیات خراب کړي او ټول قیدیان د روکي د مرګ تماشه کوي. خو دلته وانګ دا نه غواړي چې روکي داسې په اسانه ووژني. نو وانګ روکي له لږ ریلیف ورکړي چې نورو سختو سزاګانو ته راروغ شي او چې ښه تکلیف ورته میلاو شي. نو په دغه شپه دوی روکي له داسې عجیبه قسم سزاګانې ورکړي چې د دې روکي په خوب کې هم تصور نه وي کړی او دا شپه شاید چې د روکي آخري شپه شي. د ټول نه اول یو کس د روکي جسم په تیره ستنو لکه د بورۍ په شان وګنډي. دینه پس کتاب ماده مضبوط ونیسي او ګارډز د په جسم عجیبه قسم بارود ووري. خو روکي د نر بچی په څه طریقه ځان بچ کړي او کتاما نور هم غوسه شي او دی یوې کمرې ته په زوره راولي چې دینه پس دوی روکي په دغه کمره کې بند کړي او په کمره کې ورته د سیمټو مل برا پرېږدي. دینه پس بل سین کې موږ وینو چې روکي د کمرې ګیټ وشلی او بهر راوځي او د کتاما هم په شا کړی وي. سایکلاپس چې کله روکي ژوندی وویني نو د خپو نه یې ځمکه وتښتي چې دا لاسه قسم انسان دی. اوس سایکلاپس وایي چې دی فلحال پرېږدئ ځکه چې سبا وارډن را روان دی او د هغه د میل مستیا تیاری شروع کړئ. په سبا ټول ګارډز وارډن ته ویلکم کولو دپاره په لاین کې ولاړ وي. په سور نور کې د ډېر انتظار نه پس د وارډن د راتلو هیڅ اته پته هم نه لګېده. د وارډن په انتظار کې ټول ګارډز ستړي شوي وي او ټول ګډوډ اوده پراته وي. په دې کې یکدم د ګاډي رنډونه شروع شي نو دوی یکدم خپلو ځایونو ته واپس شي. د وارډن سره د هغه حرام خور زوی هم راغلی وي چې په مستۍ کې دی په کارپېټ راوغورځېږي
وارډن په غوسه کې تپوس وکړي چې دا کارپټ چا خور کړی و. سایکلاپس یو بې ګناه قیدي راولي او ګارډن ته دروغ وایي چې سر دا کارپټ د خور کړی دی. نو وارډن د ده په سترګو کې ډنډه ورکړي او د ده سترګې وچوي. دینه پس وارډن د سایکلاپس نه تپوسونه شروع کړي چې زما په غیر موجودګۍ کې دلته څه وشو. دې خبرې سره په سایکلاپس خولې راماتې شي. سایکلاپس ورته ووایي چې څه قیدیانو بغاوت شروع کړی و نو دې له وجې یو څو قیدیان موږ ووژل. وارډن په غوسه کې ووایي چې هره میاشت به دلته خامخا څه ناڅه مړي کېږي. تا ته پته شته چې دا خو قیدیان نه دي، دا خو زموږ ارزان مزدوران دي. تاسو ته هیڅکله هم نه دي پکار چې دوی د لوږې یا د بیمارۍ د وجې نه مړه کوي. دوی ژوندي وساتئ چې کار ښه روان وي. خیر وارډن خدا برداشت کړي، خو چې کله ده ته پته ولګي چې د هغه د اپیمو فارمونه چا سوځولي دي نو ده ته دوره ولګي او په یو غټه صدمه کې لاړ شي. سایکلاپس فوراً هغه له اوبه ورکړي چې دې سره دې نارمل شي. بل خوا مونږ ګورو چې په رو کې پسې سیمټ وچ شوي وي. نو چې کله وارډن د ده خواله راشي نو دی په وارډن ورغوټه شي او وارډن د مرۍ نه ونیسي او ده دا غوښتل چې وارډن هم په دې ځای مړ کړي. خو په دې کې کتا ماده په خپله قبضه کې واخلي. دې نه پس کتا ماده بهتر څه ووهي او ډېره سخته سزا ورله ورکړي او موږ ته ښکاري چې د رو کې حالت ډېر خراب شوی وي. خو په دې کې رو کې یکدم په کتا ما حمله وکړي او دې نه پس رو کې په یو مضبوط ګزار سره د کتا ما سره د هندواني په شان اوچوي. وارډن چې دا هر څه وویني نو یو بټن دباو کړي چې دې سره د دغه کمرې چت لاندې را روان شي. رو کې دغه هایډرالیک پریس ته ډېر زورونه وکړي. اوس د رو کې دومره طاقت چرته وي او په دې کې وارډن دله یو مضبوط د 1 لاک والټ کرنټ هم ورکړي چې دې سره رو کې نور هم کمزوری شي. خو دوی ته څه پته ده چې رو کې څه انسان خو نه دی. رو کې د جیل سلاخونه وشلي او په څه طریقه بهر ته راوځي. رو کې بهر ته لا راوتې نه وي چې په دې کې وارډن یو بل بټن دباو کړي او رو کې سیده یو جوړې کندې ته ورغورځېږي. بله ورځ مونږ ګورو چې وارډن رو کې په زنځیرونو تړلی وي او په یو کنده کې کېنولی وي. دې نه پس وارډن نورو قیدیانو ته حکم وکړي چې په نمبر په رو کې خاوره وراچوئ. خو دا قیدیان داسې نه کوي او دوی وایي چې موږ خپل ملګری په خپلو لاسونو مړ کول نه غواړو. نو وارډن ډېر زیات غوسه شي او په دوی باندې خطا فایرنګ وکړي چې دې سره دوی وویریږي او د مجبورۍ د وجې دوی دا کار شروع کړي. وارډن دلته ووایي چې موږ به دا 2 ورځې پس راوکاږو. نو که چېرته دې ژوندی پاتې شو نو د تا ټولې غلطیانې به معاف کړی شي. د ساه اخیستو لپاره دوی د قبر د پاسه دته یو پیپ ولګوي. دې نه پس شپه شي او خاموشي وي او د ټولو دا سوچ وي چې رو کې به اوس مړ شوی وي. د ټولو دا یقین وي چې مشکل لکه رو کې 2 ورځې پس ژوندی وي. اوس بل سین کې مونږ ګورو چې 2 ورځې پوره شوې وي او ټول په دغه میدان کې را جمع شوي وي. دې نه پس په ایکسپیټر باندې دوی دغه کنده ورانه کړي او رو کې بهر ته راوکاږي. اوس هغه څه وشي چې په کوم سره ټول ډېر زیات حیران شي. مونږ څه ګورو چې رو کې اوس هم ژوندی وي او هم په هغه زوړ حالاتو کې وي او هم هغه شان طاقتور وي. دلته وارډن پوه شي چې دا بالکل یو عام انسان نه دی. وارډن دې یو ځلې بیا قید کړي او خپله وعده ماته کړي او دا ځل دوی رو کې له نوره هم سخته سزا ورکړي. وونګ د رو کې په خوله کې بلیډونه وردننه کړي او د دا خوله بنده کړي او دا ټول اوس په رو کې خزله یخ کړي او دې نه پس رو کې په یو بنده کمره کې بند کړي. رو کې د لوږې تندې له وجې مرګ ته نږدې وي. دې نه پس د شپې یو قیدي دله خوراک راوړي. رو کې ته دغه خوراک کولو نه پس لږ طاقت میلاو شي. دلته یو جاسوس دغه کس وویني کوم چې رو کې له خوراک راوړی وي. نو دا جاسوس ګارډز ته دا خبر ورکړي. دې نه پس سایکلاپس د دغه قیدي کمرې ته ورشي او دی په وهلو مړ کړي. کله چې رو کې خبر شي چې دا خو هغه کس دی کوم چې ما له خوراک راوړی و نو رو کې په سایکلاپس ورغوټه شي او دله مضبوط وال ورکړي او سایکلاپس په څه طریقه باغ اختیار کړي. خو باقي قیدیان دې نه پرېږدي او دله نور وال هم ورکړي چې دې سره ګارډز هم خبر شي او په دې کې د قیدیانو او د ګارډز ترمنځ لانجه ونښلي. بل خوا مونږ ګورو چې د دې هر څه نه بې خبر وارډن د جیل انسپیکشن شروع کړی وي. دلته یو قیدي د وارډن د زوی په باره کې څه غلطه خبره وکړي. نو وارډن دا خبره واوري چې دې سره وارډن ډېر زیات غوسه شي او د ده لاس کټ کړي. دې دپاره چې د جیل باقي قیدیان د دې نه عبرت واخلي. په دې کې رو کې هم راشي. وارډن چې څنګه په دوی ډز کوي نو دوی سایکلاپس د یو ډال په ځای استعمال کړي چې دې سره دغه ګولۍ د سایکلاپس په خېټه ولګي او دا داسې ګولۍ وي چې دا په بدن کې دننه تلو سره جسم چي نو د سایکلاپس خېټه وچوي چې دې سره دی مړ شي. دې نه پس رو کې د وانګ کاته هم ختمه کړي او اوس رو کې او وارډن آمنے سامنے وي. رو کې په وارډن یو مضبوط پنچ ولګوي چې دې سره دی وارډن اخواله ډکي. نو مونږ ګورو چې په وارډن هیڅ نشان نه وي شوی او لکه چې د هیڅ هم نه وي محسوس کړي. په دې کې یکدم وارډن خپل انساني شکل بدل کړي او یو بلا ترېنه جوړه شي. دلته مونږ ته پته ولګي چې د وارډن سره هم د رو کې په شان سوپر پاور وي. رو کې په دې ګزارونه شروع کړي خو دته هیڅ هم نه محسوسیږي.
اوس وارډن په ده زورور شوی وي او د روکي پنچونه هیڅ فایده هم نه کوي. په دې کې روکي ته د خپل استاد خبره وریاد شي چې د هر مونسټر یو کمزوري خامخا وي، بس دغه وپیژنه او په هغې وار وکړه. په دې کې روکي وویني چې په خوا کې د قیمې یو ماشین لګېدلی وي، نو روکي وارډن اوچت کی او دغه ماشین ته یې ورلړه کی. وارډن په دغه ماشین کې قیمه شي، خو دا د ظالم بچی بیا هم هار نه مني. هغه روکي هم د ځان سره د راښ کودو کوشش کوي. په دې کې هر څه د وینو لت پت شي او ټوله کمره د وینو ډکه شي. خو روکي خپل پوره طاقت استعمال کړي او وارډن په ماشین کې دننه ور دیکه کی چې دې سره د وارډن ټول جسم قیمه شي او صرف د وارډن سر پاتې شوی وي. بهر ټول قیدیان او ګارډز په خپل منځ کې نښتي وي. په دې کې روکي د وارډن سر راغستی وي او بهر ته راوځي او دا اعلان وکړي چې اوس موږ ټول آزاد یو. په اخره کې روکي د جیل دیوال مات کړي چې دې سره ټولو قیدیانو ته بهر ته د وتو لاره میلاو شي او ټول ازادي بیا مومي. او دې سره دا کهانی هم سرته ورسي. نو ملګرو، که چېرې ستاسو دا کهانی خوښه شوې وي نو دا ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او د نورو داسې خوندور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو په بله داسې خوندوره ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.